علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه او نیکې هیلې. لومړنۍ پوښتنه مې په دې ډول ده چې دروغ ویل څونه ګناه لري؟ یعنې یو څوک یو چا ته یو شی راوړي هغه سم وي او دی ورته وایي دا خراب دی، دا څونه ګناه لري؟ او غیبت کول څونه ګناه لري؟ منتظر یم هر کال د مدینې، منتظر یم هر کال د مدینې، لا قبول مې نه دی سوال د مدینې، لا قبول مې نه دی سوال د مدینې. دروغ د اسلام د نظره ډیر یو شنی او بد کار دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو نه دا ثابته ده چې دروغګوی به یعنی د دې دروغ به دا انسان ته لارښوونه کوي جهنم طرف ته، او دا د منافق خاصیت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې رښتیا وایي د دې د صداقت به دې ته لارښوونه کوي جنت طرف ته، او هغه څوک چې تل لپاره رښتیا وایي الله څخه رښتینی لیکل کیږي، او هغه څوک چې دروغ وایي د دې دروغ به دې ته لارښوونه کوي فحشا طرف ته، او فحشا لارښوونه کوي جهنم طرف ته، او هغه څوک چې تل لپاره دروغ وایي الله څخه به کذاب لیکل کیږي. او رسول الله فرمایي هغه څوک چې دروغ وایي یعنی دروغ یې په رښتیا باندې غالبه وي نو د هغه رښتیا هم څه شی دي؟ دروغ دي. نو غیبت هم د دروغو غوندې کبیره ګناه ده. الله رب العزت دې زموږ مسلمانان ورونه او خویندې د دې نه وساتي. بل پیغام واورو.